Assalamu alaikum. Once again, welcome to the class. Dear students, په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیش هغه سنټنسز درښایم کم چې موږ په روزمره ژوند کې ډېر زیات استعمالو. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. I am sick. زه ناروغه یم. I am sick. زه ناروغه یم. که تاسو چاته وایئ چې زه ناروغه یم نو تاسو به بالکل دا سنټنس استعمالوئ. I am sick. زه ناروغه یم. Where is the hospital? هسپتال چرته دی؟ Where is the hospital? هسپتال چرته دی؟ ای ملګري دې خوا راشه دا چانه تپوس کوئ که نه چې هسپتال چرته دی نو تاسو به دغه شانتي وایئ Where is the hospital? هسپتال چرته دی؟ The doctor will assist you. ډاکټر به ستاسو مرسته وکړي. The doctor will assist you. ډاکټر به ستاسو مرسته وکړي. یعنی تاسو ډیر زیات بیمار یې ناروغ یې او تاسو خپل فریاد چاته وکړئ نو هغه تاسو ته په جواب کې وایي The doctor will assist you. ډاکټر به ستاسو مرسته وکړي. زه نشم کولی. Doctor, I have a fever. ډاکټر زما تبه ده. Doctor, I have a fever. ډاکټر زما تبه ده. تاسو ډاکټر له لاړ شئ که نه ورته وایئ چې زما تبه ده نو داسې به وایئ. My head hurts. زما سر درد کوي. My head hurts. زما سر درد کوي. که تاسو چاته وایئ چې زما سر درد کوي نو تاسو به دا سنټنس استعمالوئ My head hurts. زما سر درد کوي. I feel dizzy. په ما چکر راځي. I feel dizzy. فما چکر راځي. تاسو ګورئ که نه په معاشره کې داسې بیماران وي چې په هغو باندې ناڅاپانه چکر راځي نو هغه به موږ داسې وایو I feel dizzy. په ما چکر راځي. Take this medicine. دا دوايي راواخله. Take this medicine. دا دوايي راواخلئ. ډاکټر تاسو ته بیا ووایي که نه چې دا دوايي راواخلئ نو هغه به تاسو ته هم دقه شانتې وایي Take this medicine. دا دوايي راواخلئ. Where is the medical store? Medical store چرته دی؟ Where is the medical store? Medical store چرته دی؟ یعنی دوایی کم فارمیسی چې ورته وایي تاسو د چانه تپوس کوئ چې medical store چرته دی تاسو به دغه سنټنس استعمالوئ. My arm is broken. زما لاس مات شوی دی. My arm is broken. زما لاس مات شوی دی. که تاسو چاته وایئ چې زما لاس مات شوی نو تاسو به دغه شانتې وایئ My arm is broken. زما لاس مات شوی دی. I need a bandage. زما بینډیج ته ضرورت دی. I need a bandage. زما بینډیج ته ضرورت دی. بینډیج کومه ګرمه پټۍ په هسپتالونو کې هغې ته وایي bandage. I need a bandage. زما بینډیج ته ضرورت دی. The waiting room is here. انتظارګاه دلته ده. The waiting room is here. انتظارګاه دلته ده. که تاسو ته څوک وایي که نه چې انتظارګاه دلته ده هغلته کښېنئ تاسو ته به وایي چې The waiting room is here. انتظارګاه دلته ده. Where is the blood test? د وینې معاینه چرته کیږي. Where is the blood test? د وینې معاینه چرته کیږي. تاسو د چانه تپوس کوئ که نه چې د بلډ ټیسټ یا د وینې ټیسټ چرته کیږي تاسو به ترې داسې کوئ Where is the blood test? I feel better now. زه اوس ښه یم. I feel better now. زه اوس ښه یم. که تاسو بیا چاته وایئ څوک دله پوښتنې له راشي تاسو ورته وایئ که نه چې زه اوس ښه یم نو تاسو به دغه شانتې وایئ I feel better now. What is the patient name? د مریض څه نوم دی؟ What is the patient name? د مریض څه نوم دی؟ تاسو چې کله هم هسپتال ته لاړ شئ که نه ستاسو نه په کاونټر باندې تپوس کیږي چې د مریض څه نوم دی نو هغه به ستاسو نه دغه شان تپوس کوي What is the patient name? Are you a patient? آیا تا ناروغه یې؟ Are you a patient? آیا تا ناروغه یې؟ ستاسو نه څوک تپوس کوي نو هغه به تاسو ته وایي چې Are you a patient? آیا تا ناروغه یې یا بیمار یې؟ نو دغه شانتې به کوي Yes, I am a patient. او زه مریض یم. Yes, I am a patient. او زه مریض یم. تاسو ورته بیا په جواب کې وایئ چې او زه بیمار یم زه ناروغه یم په خپله باندې نو تاسو به دغه شانتې وایئ Yes, I am a patient.
he needs surgery هغه ته د اپریشن ضرورت دی he needs surgery هغه ته د اپریشن ضرورت دی مونږ لاړ شو ډاکټر لکه نه ډاکټر مونږ ته وایي چې د علاج بغیر د اپریشن نه کیږي نو he needs surgery هغه ته د اپریشن ضرورت دی the operation was successful اپریشن کامیاب شو the operation was successful اپریشن کامیاب شو ډاکټر راشي اپریشن چې وشي تاسو ته وایي کنه خوشخبری ورته وایي نو تاسو ته وایي چې اپریشن کامیاب شو the operation was successful this is the pediatric ward دا د ماشومانو وارد دی this is the pediatric ward دا د ماشومانو وارد دی تاسو چې هسپتال ته لاړ شئ کوم ځای کې یا فیډز یونټ لیکلی یا پیډیاټریک وارډ لیکلی نو تاسو به وایئ چې دا د ماشومانو وارډ دی ښه The hospital is open 24 hours. هسپتال 24 घंटे کولا وي. The hospital is open 24 hours. هسپتال 24 घंटे کولا وي. تاسو ګورئ کنه لیکلی وي چې هسپتال 24 घंटे کولا وي. Get well soon. زر ښه شئ. Get well soon. زر ښه شئ. تاسو بیمار تپوس لاړ شئ د ناروغه لکه نه یا یو ملګری یا په خاندان کې څوک وي تاسو ورته دعا کوئ چې get well soon زر ښه شئ